وایي چې د پاکستان د پوځ نه د 1000 نه زیاتو پوځیانو په تیره دغه یو میاشت کې خپل د دندو نه استعفا ورکړې ده او دا لړۍ د اټک د کند نه شروع شوې ده او اوس دغه لړۍ نورو خواو ته هم غځېږي لپاره دې چې کله د پوځیانو باندې حملې زیات شوي دي اوس پوځیان د پوځ نه استعفا ورکوي او ځان لرې کوي. ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 مارچ کال 2015 د شنبې ورځ د روژې د مبارکې میاشتې د 8مې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن وړوکي خو ډېر مهم نړیوال سیمهییز او د خیبر پښتونخوا پنجاب او د بلوچستان د سیمې نه خبرونه د افغانستان متعلق او همدارنګه ستاسو ځینې پوښتنو ته کوشش کوم چې په لنډمهاله کې ځواب ووایم او برنامه هم ډیره رانه اوږده نشي. په 8 مارچ د جنوبي پنجاب د دیرې غازی خان په ولسوالۍ باندې د تونسه شریف په سیمه کې په لاکانی پوسټه باندې د دراسکوف په دغه وسلو او د درنو وسلو سره حمله شوې ده چې د دې حمله په ترڅ کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده، یو ډرون له منځه وړل شوی دی، ګڼ شمېر پوځیان زخمیان کړلی شوي دي او یو تعداد وژل شوي هم دي چې د دې حملې په نتیجه کې د پولیسو خپله پوسټه پریښې ده، د کلي او د منطقې کورونو ته پناه وړې ده او پوسټه یې تشه کړې ده او پوسټه د مجاهدینو لاسته لوېدلې ده. همدارنګې په 9 مارچ د ری اسماعیل خان پروا ولسوالۍ رمک سیمې ته نږدې اجمل سړک باندې د احسن کمیټې غړی چې د پوځي لښکر لپاره ده په نامه امن کمیټه ده خو د شیطاني کمیټه ده، د دې یو غټ غړی بازار خان وژلی دی. په 9 مارچ د مرکزي کرمې، درانۍ، خټکې، میلې، کندالۍ، شرمیلې او شکی سیمو کې روان عملیات د طالبانو پر ضد نه بلکې د سیمې د سوله ییزو خلکو پر ضد یو عملیات ګڼل شوي دي، ځکه چې په دې عملیاتو کې د په نامه باندې چې دوی وایي چې دا په حساب د مجاهدینو خلاف دي، خو دوی د خلکو کورونه پکې سوځولي دي، خلکو ته زیان رسېدلی او ډېر ګڼ شمېر خلک زخمیان او پکې په حساب وژل شوي دي. د دغه عملیاتو په لړۍ کې د میلې د ملک برکت، د جمیل درانی، د ذاکر درانی، دلاور درانی او قابل درانی کورونه ته یعنی زیان رسول شوی دی، ځینې سوځول شوي دي، ځینې ویجاړ کړل شوي دي او مالی او ځاني تاوان د خلکو ته رسول شوی دی. د بنو ولایت د خانیخیل ویړوکې سیمې زردلام خان ولد تختی خان نامعلوم افراد له طرفه وژل شوی دی چې مجاهدینو د دې وژنې نه لا تعلقي اعلان کړی ده او ویلي دي چې په دې وژنه کې کوم لاس نه لري او دا د دښمنانو کار دی لپاره د نفاق په سیمه کې. د بلوچستان په تربت سیمه کې د مولانا فضل الرحمن د ګوند مشر د تراویح د لمانځه پر مهال په جومات کې وژل شوی دی. دا هغه لړۍ ده چې پرون موږ پرې بحث وکړو چې پاکستان پوځ دغه کوشش شروع کړی دی او دا یې ویلي دي چې فرضاً مجاهدینو د شیخ امین الله په نوم څوک ښار ته راکوز کړی دی او در حال چې دا کار دوی په خپله کوي، علما، مشایخ او د په حساب ملکي وګړي چې هغې کې دا دوه مثاله دی، خانیخیل او د بلوچستان د تربت مې تاسو درکړ، دارنګې خلک وژني او د ده بدنامي دی غواړي چې د مجاهدینو پر غاړه پرېوځي. په بلوچستان کې د اوران په سیمه باندې د کنیرا کندک د سړک جوړولو پر شرکت باندې حمله شوې ده چې موټرونه ورته سوځول شوي دي او د هغه اموال ویجاړ کړلی شوي دي. همدارنګې د داکې لوني په تحصیل د سیمه کې د کالیبوګت په منطقه کې د ساختماني شرکت یو رولر هم ویجاړ کړی شوی دی او له کاره ایستل شوی اور ورته اچول شوی دی. د پاکستان یو نامتو خبریال چې د آیسای ټټو په نامه باندې هم مشهور دی، ارشاد بټي، وایي چې د پاکستان د پوځ نه د 1000 نه زیاتو پوځیانو په تیره دغه یو میاشت کې خپل د دندو نه استعفا ورکړې ده او دا لړۍ د اټک د کند نه شروع شوې ده
او اوس دغه لړۍ نورو خواو ته هم غځېږي لپاره دې چې کله د پوځیانو باندې حملې زیات شوي دي اوس پوځیان د پوځ نه استعفا ورکوي او ځان لرې کوي چې دا ډېر مثبت دغه ښکاره کوي چې دغه نظام په دغه رقم سره د منځ کې په اردو کې چې ورشکستګي راشي ماته راشي او دوی په خپله د کېږي هغه اردو بیا ډېر زر ماتېږي نو دا یو ډېر ښه خبر دی لپاره د مجاهدینو او د پښتونخوا او د بلوچستان د ازادۍ لپاره چې دوی په هغه پوځ کې دغه یره او دا زیاته شوې ده او دوی خپل په هغه کار پرېږدي او په حساب د خپل مقام نه لرې کېږي په نړیوالو خبرونو کې مهم ټکي ټرمپ ایران ته یو خط استولی دی چې دی حاضر دی د ایران د اتومي بټۍ په هکله د دوی سره مذاکره وکړي او د یو نتیجې ته ورسیږي همدارنګه ټرمپ دغه یو بل غټ اقدام کړی دی چې د اروپا د مشرانو خپې لړزولي دي هغه دا دی چې ټرمپ ویلي دی چې دا ممکن د روسیې د پوتین په مقابل کې کوم یو تحریمونه چې د امریکا له خوا نه په کلونو راهیسې وو هغه به شاید لغوه کړي او خپل حالات او د روابط به د روسیې سره نارمل حالت ته ویسي که دا کار یې وکړو نو دې کې د اروپایانو خپې به ډېرې ولړزېږي او د ګلم به د خپو لاندې نه راټول شي ټرمپ یو بل دغه احکام ورکړي دي هغه دا دي چې افغانانو او پاکستانیانو باندې د امریکې ته ورتګ بندیز لګوي او د دې داخلي باندې به ممنوعیت اعلانوي دا د امریکې د خوا نه مهم خبرونه یو بل مهم خبر د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتیرش ویلي دي چې په افغانستان کې امنیتي پیښې راکمې شوي دي او حالات په بهترۍ خواته روان دي او په همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان د اقتصادي وده 2.7% وه چې دا ډېر یو ښه دغه د افغانستان غوندې یو مملکت لپاره چې هغه رنګې چې په د صفر ته تقرب کړی اوس 2.7 ته راغلی چې په سیمه کې نسبت نورو ملکونو ته دغه وده ډېره بهتره ده او امید دی سږکال به دا 3.9 خواته لاړ شي نو د افغانستان به د بهترۍ خواته قدم کیږي ځکه چې د اقتصادي فیصدي چې برځي د معنا دا ده چې اقتصاد په کېدو کې څومره چې فیصدي جګځي هغه عمره معلومیږي چې اقتصاد وده کوي او خلکو ته د کار او د روزګار او د عاید لاره جوړیږي نو د لحاظ نه چې دا ملګرو ملتونو دا تایید کړی دی دا د دښمنانو لپاره د په حساب یو غمیزه ده او د افغانستان ملت لپاره اسلامي امارت لپاره دا یو لویه کامیابي ده او خوشخبري ده یو ورور په نامه د زاخیل پوښتنه کړې چې د اروپا او فرانسې ولسمشر مشر ماکرون د اتومي وسلو د استعمال خبرداری ورکړی دی دا څنګه ارزوي آیا اروپا او روس به د جنگ احتمالي وجود ولري کنه د روس او د امریکا د احتمالي جنگ متعلق پرون ما مفصل خبرې کړې دي تاسو که برنامه نه تعقیبوي دا ستاسو ستونزه ده بار یو پوښتنه تکراریږي خو تاسو کولی شئ پرونی برنامې ته لاړ شئ همدارنګه پرون یو بل ورور یو پوښتنه همداسې کړې وه چې د پاکستان متعلق وه چې در حال چې هغه ما تېره اونۍ په برنامه کې ځواب کړې ده دا ښیي چې دوستان برنامې نه ګوري صرف راځي تشې پوښتنې کوي دا صحیح کار نه دی نو بیا هم ستاسو د ځواب په هکله دا ووایم چې که چېرته د امریکې او د روس ترمنځ معاهده وشوله او اروپایانو که خپل قوا په یوکراین کې پس له معاهدې نه کوزه کړله نو ښکاره خبر ده چې د روس او د اروپا ترمنځ به جنګ ونښلي او دا به نیمه دریم نړیوال جنگ ته به نږدې په دي چې اروپا هم د اتومي دغې ګواښ کړی دی دا مسله ما پرون تاسو ته ویلې وه چې دوی هغه پیشنهاد چې سټارمیر کړی و دویمه غوښتنه یې د همدا اتومي دغه میزایلونو نصبول په یوکراین کې و چې دا پخپله یعنې اتومي جنګ خواته تللی او روسیې هم ویلي چې دا به هم د اتومي قوې د استعمال نه به ډډه نه کوي که چېرته داسې کوم عمل وشي نو ښکاره خبر ده چې دا جنګ د اتومي جنګ خواته به ځي او دا نه د اروپا په ګټه دی او نه د روسیې په ګټه دی امریکا به کوشش کوي چې دا د ده شي نه دوی په ډډه وساتي نو دا دغه دوی کړی دی دا ګواښ دوی کړی دی او دا ګواښ موجود دی بل ورور زمونږ په نامه سول وی چې پاکستان ولې زمونږ هیوادوال لاستړي امریکا ته سپاري او ولې مونږه داسې کې دی په مقابل کې کوم اقدام نشو کولی زمونږ د اقدام نه کولو لوی عامل دا دی چې زمونږ یو منظم نظام تر تېرو 40 کالو کې افغانستان ته نه دی راغلی مونږ داسې یو سیاستپوه سیاستمدار او داسې یو مشر نه درلوده
چې هغه یا د ملت ملاتړ په لاس کې او یا نړیوال د دواړو حالت نه دوی بې بهري او د باوجود د لاسپوسي نو د خپل اختیار نه درلوده که هغه کمونستانو چې ترک حفیظ الامین ببرک کارمل او کمونست نجیب چې د روس د کی جی بي غړي وو او د کی جی بي ته کار کوو د هغې غلامانو نو دوی هیڅ کله خپل په اختیار باندې کار نشو کولی که بیا د امریکې کسان راغلل هغه هم که کرزی و او که هغه غني و هغه د امریکې لاسپوسي و خپل اختیار یې نه درلوده او که چېرته د مجاهدینو نظام چې راغلی و هغې هم ایران او پاکستان لاس تړلي و او افغانستان کورني جنګ خواته وړ فلهذا په تېرو 40 کالو کې که هغه کمونیستي و یا امریکایي او که اسلامي او که د طالبانو نظام و آزاد او خودمختاره نه و په مزو تړلي و په د لحاظ موږ نظام د توانایي نه لري چې هغه کار چې پاکستان کې چې موږ وکړو بل دا دی چې پاکستان د خپل ذاتي مفادات لپاره نه تنها چې افغانان سپاري هغه خپل مور و خور هم سپاري چې عافیه صدیقي د هغې یو لویه نمونه ده نو په دې لحاظ باندې دا د ګیله د پاکستان نه کول چې ولې پاکستان دا کار کوي دا درسته نه ده پاکستان دا کار پخوا هم کړی دی بیا هم کوي دا د پنجابیانو په وینه کې دی هغې غیرت دا نه لري د همدغه علت دی چې افغانانو خپل حکومت د لاسه ورکړ خو اسامه یې ورنکړ او پاکستانیانو خپل ښځې او اولاد ورکړ خپل نظام یې بچ کړ دغه توپیر دی زموږ او د هغې ترمنځ او هیله ده تاسو برنامې منظمې وګورئ پوښتنې مه تکراروئ نوې پوښتنې وکړئ چې زه د نوې پوښتنو او د نوې دغې سره ځوابونو سره ستاسو حضور ته راشم او ستاسو پوښتنې ځواب کړم دا به ډېره ښه بهتره وي اکثرا پوښتنې تکراري دي د ښکاري چې دوستان برنامې د هماغه برنامه کې چې ما د کومې پوښتنې ځواب ورکړی د هماغې برنامې لاندې را د هماغه پوښتنې لیکلي چې دغه باندې وضاحت وکړه نو د دې نه معلومیږي چې وروره ته کلیپ نه ګورې او لاندې راځې لیکي وضاحت وکړه خو ته که بره کلیپ واورې نو ته لاندې بیا دا چېرته لیکلی شي چې ته د دغه موضوع باندې وضاحت وکړه ځکه په هغه موضوع ما وضاحت کړی نو د دغه یو لویه ستونزه ده ورونو دې ته لږ توجه وکړئ که برنامه نه اورئ بیا پوښتنه مه کوئ په دې چې پوښتنه هم تکراري بیا ځې نه ځوابوم او که برنامه واورئ او بیا پوښتنه وکړئ نو زیاتمن ځوابوم هیله ده برنامه وګورئ خوښه کړئ او دوستانو سره شریک کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ